کله یو سړی اولنی رکعت نه بعد دویم ته پاسي یا د دریم نه څلورم ته پاسي او جلسه استراحت پکې کوي، نو په دې ټیم کې به تکبیر د ناستې په دې وخت کې وایي که نه کله چې ودرېږي تکبیر به وایي. او بله مسله که چېرته امام امامتي ورکوي یو ځای کې او هغه ته دا پته لري چې د خلکو ته د جلسه استراحت علم نشتی، نو که چېرته دی راپاسي د سجدې نه والله اکبر ووایي او کینی نو خلک ودرېږي، ځکه چې هغوی ته جلسه استراحت پته نشتی، نو څه به کوي؟ جواب د دې مسلې هغه دا دی، اول دا خبره معلومول غواړي چې جلسه استراحت څه ته وایي. دې نه زموږ خلک زیات په دې نه دي خبر، ځکه چې هلته مسله دا ده چې زمونږ مولا زمونږ کتاب زمونږ مذهب، نو که په هغې کې یو مسله وایو موږ پې عمل کوو، که په هغې کې نه موږ پې عمل نه کوو. جلسه استراحت دا سنت طریقه ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابته ده، او سنت چې ورته ویلی شي معنی دا چې اجر ورسره ډېرېږي، او که څوک یې ونه کړي نو مونځ یې ورسره نه خرابېږي. اگر که بعضو علماء ورته لازم ویلې ده، خو نه تحقیقي قول دا دی چې دا سنت طریقه ده. څه ته وایي جلسه استراحت؟ کله چې ته د دې اولني رکعت د دې دویمې سجدې نه سر راوچت کړي نو ډایرکټ به ودرېږي نه، کې به نه الله اکبر کېناستې بیا به ودرېږي. دا چې ودرېږي دې کې به الله اکبر نه وي، الله اکبر به د کم ټیم کې چې سر راوچتې او کینی لږ معمولي کېناسته دې ته وایي، معمولي کېناسته دا چې ته ناسې معمولي سړی کینی بیا ودرېږي. دغه شان د درېیم نه چې څلورم ته راپاسي دې ته جلسه استراحت وایي. استراحت یعنې دمه فایده لري دایي اول خو د ټول اولنۍ خبره بار بار موږ کوو چې که موږ ته د یو خبرې حکمت معلوم نه شي، څه خبره نه ده چې صرف موږ ته دومره معلوم وي چې الله ویلي او د الله پیغمبر ویلي دي. فایده د دې جلسې دایي چې سړی صحیح کینی او بیا په طریقه پاسي. او ځکه اکثر کې تاسو له بوډاګان لیدلي یا چې چاته څه مسله دا ډوکو چې د سجدې نه ډایرکټ ودرېږي دوی ته ډېر مشکل وي، ګرانه یې ورته، خو چې کیني او د هغې نه بیا پاسي نو دا ورته اسانه وي. نو جلسه استراحت د سنت طریقه ده. ښه د الله اکبر به سړی کله وایي چې کله د سجدې نه سر راوچتی که نه د دې ناستې نه ودرېږي، نو ښکاري داسې والله اعلم حدیثونو ته چې سړی وګوري چې دا کله ته د سجدې نه سر راوچتې الله اکبر به ووایې، بیا به کښېني لږ ساعت چې کښېناستې بیا چې ودرېږي بیا به الله اکبر نه وایې، دوه تکبیرونه به کې بلکل نشته. اگر که بعض علما دا وایي، دې کې د علماو درې قوله دي. یو قول دا دی وایي ته به بغیر د تکبیر نه راپاسې کې به نه، بیا چې ودرېږي الله اکبر به ووایې. دویم قول دی کې دا دی چې ته چې سر راوچت کې الله اکبر به نه وایې، د ودرېدو نه مخکې په ناسته به الله اکبر شروع کړي، هغه ودرېدو پورې به یې ورسې. دریم قول دا دی کوم چې ما ذکر کو چې کله ته سر راوچتې د سجدې نه الله اکبر به ووایې، بیا چې ودرېږي بس بیا به نه وایې. او دا د حدیثونو نه هم دقه شان ښکاري. لکه یو حدیث به پرې ووایو په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی، ابو هریره رضی الله عنه وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مانځه طریقه ذکر کوي، وی کله چې هغه به مونځ کوو وبدرېد نو الله اکبر به ووایي، بیا چې به رکوع لتو بیا به الله اکبر ووایي، بیا چې به راپاسېدو رکوع نه سمع الله لمن حمیده به ووایي، بیا به ربنا لک الحمد ووایي، بیا چې به سجدې لتو بیا به الله اکبر ووایي. ثم یکبر حین یرفع رأسه، بیا چې به د سجدې نه راپاسېدو دا کومه سجده ده؟ درېیمه؟ دویمه نه ده، اولنۍ ده. که توجه هم دې خبرو ته نه وي چې بندې کړو، اولنۍ ده. خبره په غور سره اورئ، او زه چې دومره وضاحت کوم او دومره خبرې تفصیل کوم دې لپاره تاسو ورته سوچ وکړئ. وی رسول الله وسلم چې به د رکوع نه بیا تو سجدې له الله اکبر به وایي، بیا چې به سر راوچتو الله اکبر به وایي، دا اولنۍ سجده شو. بیا چې به سجدې لتو الله اکبر به وایي. ثم یکبر حین یرفع رأسه، بیا چې به سر راوچتو الله اکبر به وایي. دې ځکې دلیل زموږ هغه دا دی چې ثم یکبر حین یرفع رأسه، چې سر به راوچتو الله اکبر به وایي. اوس کیدای شي د اولني رکعت نه دویم ته راپاسي
او کیدای شي د درېیم نه څلورم ته راپاسي جلسه استراحت پکې کوي خو الله اکبر اله وایي چې کله سر د سجدې نه راوچتوي او د جلسه استراحت باره کې راته یو حدیث ویم چې په دې زړه مطمئن شي کوم ملګري اول پرې راوړي په صحیح بخاري کې دا حدیث دی هغه کس چې جومات ته راننوتو او مونځ یې وکړو رسول الله سلم باندې سلام واچو هغه له سلام جواب ورکړو ویې لاړ شه تا مونځ نه دی کړی مونځ یې بیا وکړو بیا یې وکړو بیا چې هغه راغی یا رسول الله ما ته د مانځه طریقه وښایه نو هغه ورته طریقه وښوه اوږد حدیث دی په هغې کې دا دي چې د رکوع نه بعد ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا بیا به سجدې له لاړ شي چې ته ښه مطمئنه سجده ولګې ښه مطمئنه بیا به راپاسې ته به ښه مطمئن کښېنې ثم اسجد حتى تطمئن جالسا بیا به سجده ولګې چې ته ښه په ارام سجده ولګې ثم ارفع حتى تطمئن جالسا بیا به پاسې چې ته ښه مطمئن کښېنې او دغه طریقه په ټول مانځه کېږي دلیل کوم ځای کې دی چې دویمې سجدې نه راپاسې بیا به کښېنې دې ته جلسه استراحت وایي دی ورته نه دي ویلي چې ته راپاسې ډایرکټ به ودرېږي نو دا ناسته دلته چې ورته ښوولې ده دې ته جلسه استراحت وایي ښه اوس راځو دې مسلې چې امام به څه کوي لکه اوس زه دلته امامتي ورکوم او ما ته پته وي چې یاره شاته کسانو ته د دې مسلې علم نشته نو که زه جلسه استراحت وکړم او راپاسم الله اکبر زه به کښېنم خلک به ودرېږي نو دې ځای که به کوي دا کار چې اول به دا مقتدیان پوهه کړي په دې خبره چې زه به داسې جلسه استراحت کوم او کله چې عالم امام یو کار داسې کوي چې هغه ته پته ده چې عوامو ته د دې خبرې علم نشته نو اول عوام پوه کول پکاري او مقتدیان چې هغوی په امام باندې بدګمانه کېږي نه بدزنه کېږي نه او بیا خصوصا زمون خلکو کې دا مسله ده چې هغوی ځان ته د کمي نسبت نه کوي چې یاره موږ به دې مسلې نه وو خبر یاره وایي سړی خو نن خطا شو صبر وکړه کېدای شي تا ته دې مسلې پته نه نو اول مقتدیان پوه کول پکار